أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسو د 12 د بیولوژي دویم درس له خیره وایو. نو هیله من یم چې دغه تیر او راتلونکي درسونه تر پایه تعقیب کړئ. نن به موږ او تاسو د میندل په لومړي قانون باندې بحث کوو. یعنې البته نن به درس ټولو قوانینو لپاره ځانګړی، خو اول موږ او تاسو د هغې لومړی قانون وایو. ګوري که څه هم د میندل په وخت کې مایکروسکوپ او ټکنالوژي دونه پرمختګ نه و کړی، نو د جین او کروموزوم په هکله باندې هېڅ معلومات نه درلودله. خو دی فقط په دې نظر باندې و چې دغه خواص چې له والدینو څخه اولادونو ته انتقالېږي دا د جوړه فکټورونو په وسیله باندې انتقالېږي. خو بیا له میندل څخه وروسته بیا دغه وپېژندل شو چې دا چې شي دي دا جینونه دي، دا دوه فکټورونه چې ده یاد کړي وو. نو ځکه دغه قانون ته د لا آف یونایټ کرکټر یعنې چې شي د واحدو اوصاف قانون یا په بل اصطلاح باندې د لا آف انهیریټنس هم ورته ویل کېږي. دا قانون څه وایي؟ دا قانون وایي مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په وسیله باندې کنټرولېږي، چې دغه بیا د چې په نامه یاد شو، د جین په نامه یاد شو. میندل فقط ویلو چې دا بس جوړه فکټورونه انتقالوي، چې هغه چې شي وه هغه جین و. دلته په دې انځور کې موږ تاسو ته هغه قانون یعنې کوم د واحدو اوصاف قانون ډېر ښه تشریح شوی دی. ګورئ دلته موږ تاسو یو نبات لرو چې د هغې د رنګ سره کم دی ارغواني رنګ لري، ګل یې ارغواني رنګ لري او دغه بیا سپین رنګ لري. اوس نو دغه ارغواني رنګ یا د سپین رنګ چې مثلا بل نبات انتقالېږي، دا د څه شي په وسیله باندې انتقالېږي؟ دغه هماغه فکټورونه دي چې کوم میندل یاد کړي ولو، چې هغه چې شي ولو جوړه فکټورونه و، یا هغه بیا د جین په نامه یاد شوي وو. اوس ګورئ که موږ د دې لپاره مثلا جینونه تعیین کړو، معلوم یې کړو. مثلا د فارفل لپاره مثلا غټه فی او غټه فی، همدارنګه د وایټ لپاره موږ تاسو ډبلیو او ډبلیو لیکو، یعنې دا سره کم دي سپین رنګ لپاره جینونه لري. اوس نو کله چې دا راتلونکي نسل ته انتقالېږي، اوس وګورئ دغه فی او ډبلیو سره یو ځای کېږي، فی او ډبلیو، فی ډبلیو، فی په ډبلیو باندې غالبه ده، نو راتلونکی نسل بیا ټول سره کوم ګلان ولري ارغواني رنګ به ولري. نو دلته وګورئ جوړه فکټورونه معلوم شي، یو فی دی او بل یې ډبلیو دی. دغه فی له یوه والد څخه راغلی دی او ډبلیو د بل والد څخه راغلی دی. نو دغه قانون ته څه ویل کېږي؟ د لا آف انهیریټنس، د واحدو اوصاف قانون. هغه قانون دی چې بیانوي چې ارثي خواص د جوړه فکټورونو په وسیله باندې انتقالېږي، چې یوې له یوه والد یعنې پلار څخه او بل له چی څخه وي؟ د مور څخه وي. اوس موږ تاسو راځو د میندل دویم قانون وایو. ګورئ موږ تاسو په تیر اول قانون کې د واحدو اوصاف قانون کې وویل چې ارثي خواص د جوړه فکټورونو په وسیله باندې انتقالېږي، خو بیا موږ تاسو هلته په F1 کې خو ټول ارغواني رنګ درلودی، اما په F2 کې سپین هم ښکاره شوی و. ګورئ زه به تاسو ته بیا یو وارې د هغه قانون د مثال انځور در ښکاره کوم. ګورئ دلته موږ تاسو لیدلي وو چې مثلا په F1 نسل کې ټول سره کوم ارغواني رنګ درلودی، خو په F2 نسل کې بیا درې دانې چې شو ارغواني رنګ درلودی او هغه یو چې شو سپین و. اوس وګورئ دلته درې ارغواني او یو سپین، خو په F1 کې بیا چې شي دي ټول ارغواني رنګ لري. دغه تر F1 پورې خبره خو په چی پورې اړه لري؟ د واحدو اوصاف قانون پسې. خو دغه لاندې په F2 نسل کې چې مثلا کوم نسلونه منځته راغلي درې په نسبت یو باندې په ریشیو باندې، دا چې شي دي دا د هماغه قانون په ارتباط لري. کوم قانون؟ د ډومیننس یا مثلا چې شي د غالبوالي قانون، دویم قانون چې ورته ویل کېږي. یعنې په دې کې په دغه دویم نسل کې د ارثي خواصو جینونه چې کوم وو د ارغواني رنګ والا یې په سپین والا باندې زورور ولو، نو ځکه ارغواني چې سولو ښکاره سولو او سپین پټ شو. په F2 نسل کې بیا موږ تاسو ولیدله چې سپین یې بېرته ځان ښکاره کړي. نو میندل چې ویلي وه ارثي خواص جوړه فکټورونو په وسیله باندې انتقالېږي، نو هغه استدلال کاوه چې د یوه فکټور خاصیت نسبت بل ته چې شي وي قوي وي، نو نوموړي دغه صفت د بارز په نامه یاد کړي. هغه صفت چې په بل باندې زورور یا هغه ډومیننټ یا بارز دی، یا مثلا چې شي زورور دی، او د دې فکټور په اثر چې د بل فکټور خاصیت یې پټ پاتې شوی، هغه ته چې شي وویل
ریسیسیو یا مغلوب چې مثلا چې کېږي ځان نشي ښکاره کولی دی چې ویل ریسیسیو وویل نو په دې اساس باندې دویم قانون منځته راغی. دا قانون څه وایي؟ دغه قانون د پرنسپل آف ډومیننس اینډ ریسیسیو یا د آف ډومیننس دا قانون وایي جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ کېدو لامل کېږي. یعنې یو فکټور ولاړېږي د بل فکټور چې کوي په هغه باندې زورور کېږي هغه پټوي خو ځان ښکاره کوي. دې قانون د څه شي وایي؟ دویم قانون یا هم مثلا څه شي د غالبوال یا د بارزیت قانون. دغه دویم قانون دلته په انځور کې ډېر ښه تشریح شوی دی. ګورئ تاسو دلته والدینو ته وګورئ، والدین یو سره کم دي، اوږد قد لري، جنونه یې سره کم دي، غټه ټي ده. همدارنګه دوهم والد چې دی هغه سره کم دي، کوچنی ټي او کوچنی ټي ده. په څه معنا سره؟ معنا دا کوچنی قد لري. اوس وګورئ کله چې مثلا دوی سره کراس شي دغه هر ګمیټ خپل صفات انتقال کړي جوړه فکټورونه ګورئ یو فکټور دغه څو چې ټي او دا بل کوچنی ټي په نتیجه کې دغه منځته راغلی. دا سره کم څو د غټ قد نباتات منځته راغلی. ولې؟ ځکه دغه غټه ټي په د کوچنی ټي باندې چې د زوروره ده نو کوچنی ټي ځان نه کوي ښکاره او غټه ټي یې ځان ښکاره کوي. په دې معنا سره چې دغه غټه ټي په کوچنی ټي باندې غالبه ده، ډومیننس ده، نو کوچنی ټي ریسیسیو یا هم چې ده مخفي دغه پټ پاتې شوی ده ځکه چې هغه کمزوری ده نو ځکه دغه ځان ښکاره کړی دی. خو دلته بیا تاسو راسئ په F2 نسل کې چېرې موږ تاسو وګورو په F2 نسل کې بیا دلته لیدل کېږي چې هغه کوچنی قد نبات هم ځان ښکاره کړی دی. تاسو وګورئ دلته دا جوړه چې دي فکټورونه دي او دغه هم چې دي جوړه فکټورونه دي. په نتیجه کې دا رقم څلور نبات منځته راځي. دا څلور چې مثلا چې دي غټه ټي اوږد قد لري ځکه دا خو دواړه د غټ قد جنونه لري، غټه ټي او غټه ټي. همدارنګه دومې غټه ټي او کوچنی ټي، غټه ټي په کوچني ټي باندې زوروره ده، یعنې د لوړ قد جن په کوچني قد په جن باندې زورور دی نو ځکه دا نبات چې لري لوړ قد لري. همدارنګه دریم کې هم همداسې غټه ټي او کوچني ټي، غټه ټي د لوی قد جن دی او کوچني ټي د کوچني قد جن دی. نو غټ قد جن په کوچني قد په جن باندې چې دی زورور دی یعنې غالب دی نو ځکه هغه ځان نه دی ښکاره کړی. خو وګورئ تاسې په آخري نبات چې کم سره کم جنونه لري کوچنی ټي او کوچنی ټي په دې معنا سره چې دواړه د کوچني قد جنونه لري نو ځکه یې ځان ښکاره کړی دی. دا همیشه په یاد لرئ چې مغلوب صفتونه یوازې هغه وخت ځان ښکاره کوي چې دوی دواړه یو رقم جنونه ولري، کوچني ټي په دې معنا سره چې دوی څه شي وي هوموزایګس کم جنونو ته ویل کېږي چې یو نبات د یو خاصیت لپاره دواړه هماغه جنونه ولري. لکه مثلا چې شي دا ګوري غټه ټي کوچنی ټي او کوچنی ټي. همدارنګه هیټروزایګس بیا کوم دی هغه ته ویل کېږي چې دواړه ولري لکه مثلا غټه ټي او کوچنی ټي معنا د دواړو خاصیتونو لپاره جنونه پکې شته. نو دلته تاسو وګورئ دغه نبات چې دی دا په هوموزایګس خالص شکل دی ځکه دواړه د غټ قد جنونه لري. همدارنګه دغه چې بیا دی دا بیا په هیټروزایګس شکل باندې معنا د هم د غټ قد هم د کوچني قد جنونه لري. همدارنګه دغه چې بیا دی دا هم په هیټروزایګس دی معنا د لوړ قد او کوچني قد دواړه جنونه لري. اما اخري چې دی هغه د کوچني ټي جنونه لري نو دا په هوموزایګس شکل باندې ریسیسیو دی ځان یې کړی دی ښکاره کړی دی. نو اوس موږ تاسو راځو د مندل دریم قانون ته. ګورئ مندل خو چې کله څېړنې وکړلې بیا له هغه څخه همدې یوه نتیجه واخیستله. ده وویله وایي کله چې جنسي حجرې جوړېږي جوړه فکټورونه څنګه کېږي سره جلا کېږي. په دې معنا سره که جوړه فکټورونه ګورئ چې شي دغه غټه ټي او دغه چې شي کوچنی ټي دا دواړه جوړه فکټورونه دي خو د ګمنټونو د تشکیل په وخت کې څه کېږي دا سره جلا کېږي. کله چې سره جلا سي نو هر ګمټ یا سپرم یا جنسي حجره یوازې چې شي کوي یوازې یو ګمټ اخلي. اوس ګورئ مثلا تاسو فرق چې دا غټه ټي کوچنی ټي دا دواړه چې شي دي یو خاصیت لپاره جنون دي. کله چې سپرم جوړېږي مثلا سپرم یا جنسي حجره ګمټ دا به یوازې دا ټي اخلي، بل بیا چې شي اخلي هغه بیا دا کوچنی ټي اخلي. په دې معنا سره چې یو د غټ قد او بل د کوچني قد فکټورونه چې شي کړله واخیستله. نو کله چې دوی دغه هر ګمټ یوازې یو چې شي واخلي فکټور واخلي نو د دې په نتیجه کې څه کېږي د مندل د لا آف سیګریګیشن قانون منځته راځي، د جنونو د تفکیک قانون. دا قانون څه وایي؟ دا قانون چې د جنټیک د علم لومړی قانون دی وایي د ګمټونو د جوړېدو په وخت کې جوړه فکټورونه سره جلا کېږي او هر ګمټ دو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي، دواړه یې څه کوي نه اخلي. تاسو دلته وګورئ په دغه انځور کې ډېر ښه تصریح شوي د لا آف سیګریګیشن.
تاسو وګورئ دغه هم چې دی یو والد دی، دغه هم یو والد دی. دغه نبات سور رنګ لري ګلې، او دغه نبات سره کم لري سپین رنګ لري. دغه نبات د سور قد لپاره جنونه چې دی غټ آر دی، معنا دا غالب دی، هوموزایګس دی، خالص دی. او دغه سپین چې دی دا بیا کوچنی آر لري. په څه معنا سره؟ په مغلوب شکل باندې دی چې دی په ریسیسیو شکل باندې دی، یعنی په خالص شکل باندې ریسیسیو دی. اوس نو کله چې ګمیټونه تشکیلیږي، دا ګوري ګمیټونه کله چې ګمیټونه تشکیلیږي، هر ګمیټ یوازې یو پکټور ګوري اخلي. هغه دوه آرانو څخه چې یوازې یو آر واخلي، معنا د سور ګل لپاره. او همدارنګه سپین ګل هم همداسې په هر سپرم کې چې کېږي یوازې یو آر پاتې کېږي. په نتیجه کې بیا چې کله مثلا اولاد منځته راځي په F1 نسل کې بیا دوی سره کم وي سور رنګ ولري ګلانې. ولې به سور رنګ ولري؟ ځکه یو غټ آر دی بل کوچنی آر دی. غټ آر کوچنی آر باندې زورور دی، نو ځکه چې کېږي د مندل دغه د بارزت د قانون په اساس باندې یوازې سور رنګ ځان ښکاره کوي، ځکه چې سور په سپین رنګ باندې هغه دغه جین چې دی هغه زورور دی، غالب دی، نو ځکه هغه ځان ښکاره کوي. نو دې قانون ته څه وایي؟ دې قانون ته وایي د لا آف سیګریګیشن، یعنې د جنونو د تفکیک قانون، د جلاوالي قانون. یا مثلا تاسو په دې انځور کې ورته وګورئ، دلته لیکل کېږي چې مثلا یو نبات دی ګردۍ دانې لري تخم او بل یې سره کم دی ګونځې دانې لري. اوس وګورئ دا ګردۍ دانې جنونه سره کم دي، دا مثلا تاسو فرض کړئ چې غټ آر او غټ آر دی. همدارنګه دغه د بیا چې کوچنی آر دی. اوس کله چې ګمیټ جوړېږي، ګویا دا خپله چې دی دا ګمیټ دی. کله چې ګمیټ جوړېږي دا یوازې غټ آر اخلي او دغه کوچنی آر اخلي ګمیټونه. بیا چې کله مثلا دا تخمه ده او دغه چې دی سپرم دی. اوس کله چې مثلا دواړه راسي دلته یو ځای په دغه اولاد منځته راسي، دا به چې ولري ګردۍ دانې ولري. ولې؟ ځکه چې غټ آر کوچني آر باندې زورور دی، یا مثلا ګردۍ دانې په ګونځ دانو باندې زورور دي، نو ځکه یوازې هغه ځان ښکاره کوي. کله چې بیا مثلا F2 نسل ته راسو، په F2 نسل کې بیا چې کېږي ګونځې دانې هم ښکاره کېږي. ولې ښکاره کېږي؟ ځکه چې هغه بیا په خالص شکل باندې په ریسیسیو حالات کې ځان ښکاره کولی شي. بیا ګونځې دانې هم څه به کېږي؟ منځته راځي درې په نسبت د یو باندې. اوس موږ او تاسو راځو د مندل څلورم قانون ته. د مندل څلورم قانون ګورئ، کله چې مثلا دوه ژوندي موجودات د یوه څخه په ډیرو خاصیتونو کې توپیر سره ولري، هغه ته چې ویل کېږي هغه ته بیا مثلا ډای هایبرید یا مثلا ملټیپل هایبرید نبات ژوندي موجودات ویل کېږي. اوس نو کله چې دغه نباتات چې له یوه څخه په زیاتو خاصیتونو کې فرق سره لري، که چیرې مثلا دا سره کراس یا هم تزویج سي، جنونه به یې سره کوم په آزاد او مستقل ډول راتلونکي نسل ته انتقالیږي. د یوه صفت جنون د بل صفت په جنونو باندې هیڅ اغېزه نه لري. اوس مثلا که چیرې یو نبات شین ګل لري، همدارنګه غټ قد لري او ګونځې دانې لري، اوس که چیرې دغه راتلونکي نسل ته انتقالیږي، دغه د ګل رنګ د تخم په دانې باندې او د تخم دغه شکل یې په قد په والا په جنونو باندې هیڅ اثر نه لري. هر یو بس په مستقل ډول باندې خپله دنده اجرا کوي. د ګونځو دانو جنونه ځي، د ګونځو دانو جنونه خاصیتونه انتقالوي، د قد جنونه راځي، د قد د انتقالوي، د ګل د راځي، د ګل د انتقالوي. د یوه صفت جنون د بل صفت په جن باندې هیڅ تاثیر نه لري. نو دغه چې کله دا په ډلهییزه توګه باندې څه کېږي، دا ټول جنونه انتقالیږي. نو دغه قانون ته چې ویل کېږي لا آف انډیپینډنټ اسارټمنټ، یعنی د آزادو جوړه کېدو قانون په نامه سره یادېږي. دلته په عکس کې ډېر ښه تشریح شوي دي. دلته تاسو په انځور کې وګورئ، دلته د میوسیس ویش ډېر اخیستی دی. ګورئ کله چې مثلا د میوسیس ویش صورت نیسي، یعنې د تنکسي ویش لاندې یو حجره صورت نیسي په جنسي حجرو کې، مثلا په نباتاتو کې خو په چیش کې دي، په ګل کې صورت نیسي، په انسانانو کې مثلا خپلې تذکر تانیث عالیه شته، همدارنګه په مختلفو حیواناتو کې خپله جنسي عالیه شته. اوس نو کله چې د میوسیس ویش په وسیله کې حجرې جوړېږي ګمیټونه، ګورئ دا چې دي دا ګمیټونه دي، دا دوه چې دي ګمیټونه دي، یعنې سپرم دي. سپرم یې بولي، په انسانانو کې ګوري سپرم، په ښځو کې تخمه ده یا ګي، په نباتاتو کې بیا چې دي پولین ده یا مثلا هلته خپل تخمدان دی. اوس نو د میوسیس ویش په عملیه کې چې کله مثلا تاسو وګورئ دلته غټ آر او کوچني آر تاسو وینئ، غټ آر او دغه کوچني آر دی. دلته وګورئ غټ آر مثلا ګمیټ چې کله له پکټورونو څخه یوازې یو پکټور واخلي، ګورئ غټ آر والا خپل کار کوي، ګورئ دا د خپل
ارغواني رنګ خاصیت انتقالوي او دغه کوچني وای بیا څه کوي کوچني وای بیا ګوري خپل کار کوي هغه بیا خپل دغه زرغون رنګ خاصیت څه کوي انتقالوي دلته وګورئ کوچنی آر هم دغه د خپل ارغواني خاصیت انتقالوي همدارنګه کوچنی وای هم دغه د خپل زرغون خاصیت انتقالوي اوس وګورئ دغه زرغون رنګ والا جنونه دا ګوري دا کوچنی آی والا دا په دغه ارغواني والا باندې هیڅ تاثیر نه لري همداسې دغه ارغواني رنګ والا بیا په دغه زرغون رنګ والا باندې هیڅ تاثیر نه لري بلکې په آزاد ډول باندې څه کېږي انتقالي اوس نو کله چې کمنټونه جوړ شي بیا اولاد منځته راوړي نو سره کموي دا به شین رنګ ولري سره کم ګلابي او مثلا زرغون رنګ ولري همدارنګه بیا په کله چې مثلا په خپل بیا سره کراسي دغه او دغه ګوري دا دغه او دغه نسل دا په خپل سره کراسي نو په نتیجه کې به داسي دغه او دغه کمنټونه څه بسي منځته راسي کله چې دا منځته راسي بیا چې کله سره جوړه سي بالاخره په دغه اندازه باندې به خاصیتونه منځته راسي نو هدف دا دی چې دلته د یو خاصیت جن د بل خاصیت په جن باندې هیڅ تاثیر نه لري بلکې په آزاد او مستقل ډول باندې انتقالي شي نو زموږ او ستاسو د نن درس یوازې د مندل قوانینو لپاره ځانګړی شوی و په راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ او تاسو په نور باندې بحث کوو راتلونکی درس به انشاءالله له اووم مخ څخه شروع کوو چې په هغې کې متقابل صفتونه وایو جینوټایپ او فینوټایپ به وایو همداسې د فونیټ مربع ضرب جدول به وایو مثلا مونو هایبرید به وایو چې بالاخره بیا ډای هایبرید کراس پسې راځي همداسې ارثي صفتونه دي او عوامل د عوامو ناسم تصورونه دي هیټروزایګوس او هوموزایګوس دي همدارنګه د کروموزوم رول دی په جینیټیک کې غیر مندلي صفتونه دي نیمګړی بار زیات دی همداسې نور درسونه به انشاءالله موږ تاسو په راتلونکي درس کې بیا څه وایو د اوس لپاره ښه وخت او ښې چای